جانانه ستا د یو نظر کتونه به قربان کړم. جانانه ستا د یو نظر کتونه به قربان جانانه ستا د یو نظر کتونه به قربان کړم او یا د غټو سترګو بختورې معطل. ډېر ښکلی ډېر. هغه د په ښایست کړلو پوره پروردګاره، هغه د په ښایست کړلو پوره پروردګاره، چې ته به یې لا څومره ښایسته پروردګاره، چې ټول عمر زمانه بلا لرې اوسېدلی، چې ټول عمر زمانه بلا لرې اوسېدلی، مین د کړمه څنګه په هغه پروردګاره، دا څوک دی چې د سوات په ښکلاګانو یې اور بل کو، دا څوک دی چې د سوات په ښکلاګانو یې اور بل کو، دا څوک دی د جنت په دروازه پروردګاره، خاونده د انګورو د اوبو نه یې نفرت دی، هلال له د کوثر خوږې اوبه پروردګاره. ډېرو ګرانو د تراب نیوز کتونکو هیله لره چې روغ به یو جوړ به یو ژوند به مو له خوشحالیو سره سر وي. کتونکو راغلو یو د سوات د ښکلاګانو ته، دلته په سوات چې د موږ ډېر ګران محترم ورور مولوي اظهار هلال چې وخت په وخت به یې تاسو د ما په ترنم باندې د شعرونه اورېدلي وي. شکریه یې ادا کوم چې تراب نیوز ته یې ټیم راکړلی، له موږ سره ناسته. هلال ورور ډېره مننه له موږ کتونکو سره چې خپل تعارف وکړو، چونکې دلته د سوات کوم ملګري دي هغو سره خو تاسو په ادبي نشستونو چې په مشاعرو چې به لیده کاته کېږي د لکه مروت د خاورې ملګرو ته چې خپل تعارف وکړي، یا د موږ چې کوم د جنوبي اضلاع نور شاعران ملګري چې هغو ته خپل تعارف ورسره شریک کړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم نصیر مروت صاحب، ستاسو هم ډېره مننه او تاسو ته سلامونه، او سره تراب نیوز کتونکو ټولو ملګرو ته سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. زه اظهار الله هلال د سوات د سیمې سره مې تعلق دی او تحصیل یې مټه او د کلي نوم علاقې نوم صخره د کم چې ګبینجبې ته لار ده په دغه روډ باندې زموږ خپل کلی دی او خپل کور دی. تعلیمي زده کړې مو څومره کړي دي؟ یعنی عصري علوم مو څومره حاصل کړي دي؟ او درس نظامي خو ظاهره ده تاسو د مبارکې د پګړۍ نه پته لګي چې تاسو عالم هم یې مفتي یو. عصري علوم مو څومره دي؟ عصري علوم هم د درس نظامي سره سره ما ام اسلامیات کړی دی. ډېر ښه خبره ده. تاسو اظهار به شاعري ته، یعنی تاسو چې کله د درس نظامي سبکونه ویله هغه وخت نه تاسو د شاعري سره تړون و که نه د مطلب د فراغت نه بعد؟ زما شاعري سره تعلق تقریبا د 2013 نه شروع شوی دی، 2014 نه شروع شوی دی. په دغه وخت کې زما درېیمه درجه وه او بیا ورو ورو وخت تېرېدو سره سره څه نه څه شاعري مې زده کړله او بس دغه کوم څه چې ملګري اوري خوښوي. نو اظهار به د اکثر داسې خلک په شاعرانو ملګرو چې ستا، بلکې زه به ورته بده مرغه ووایم نن سبا داسې خلک سته دي په موږ په د شاعرانو په ورونو په منځ چې په موږ صف چې هغه دا خبره کوي چې دا علما کرام چې دي دا د ادب نه لرې خلک دي، دا داسې تنګ نظري خدای مکه خلک دي. د هغو خلکو ته مطلب یو څه د دې خبرې ته تایید کوي او که یې نفي کوي؟ ولې چې تاسو د شعر ته سړی ګوري او تاسو د هولیت ته ګوري، تاسو مطلب خبره وکړه د خپل درس نظامي، آیا دا خلک چې دا خبره کوي چې دا علما کرام چې دي دا مطلب د شعر و شاعري ته په ښه نظر باندې نه ګوري، غزلې ته په ښه نظر باندې نه ګوري، مطلب موږ د شاعري چې نور کوم اصناف دي هغو ته په ښه نظر باندې نه ګوري، د دې خلکو د دې خبرې جواب به تاسو څه کوئ؟ د دې خبرې تایید زه بالکل نه کوم، او که ما د دې خبرې تایید کولی کوم چې د هغې دا ګمان دی چې مولیان یا علما کرام دا تنګ نظره دي، شعر شاعري نه خوښوي، نو ما به پخپله هم نه کوله.
ځکه زما ټول وخت چې څومره هم په مدرسو کې شوی دی او زما کم کلامونه دي هغه که زما ملګرو علما کرام اورېدلي دي که زما استادان اورېدلي دي هغې ډېر زیات خوښ کړي هم دي او زمونږ کم ملګري علما چې شاعري کوي هغه تاسو وګورئ ډېر ښکلی غزل لیکي ډېر ښکلی شاعري کوي او ډېر مینه هم لري د ادب سره نو دا خبره بالکل د هغې صحیح نه ده او که موږ وګورو پښتو ادب کې هم داسې شاعران مشهور علما کرام دي ابراهیم فانی صاحب ته وګورئ یا په اوسني ملګرو کې زموږ ډېر ښه ملګري دي چې هغه ډېر ښکلی غزل لیکي هغه علما کرام دي او هغې په خپل غزل کې په خپل شعر کې یو ښه درس هم ورکوي دې خلکو ته نو دا خبر د هغې صحیح نه ده او دا صرف د پښتو ادب پورې نه بلکې د پارسۍ ادب دی که د اردو دی که د عربۍ دی د هرې تعلق خو هغه چې موږ ته پښتو ادب څومره وده علما کرامو شاعرانو ورکړې ده نو غالبا چې نورو به دومره نه یې ورکړي نو که دغه شاعري د دې علم سره منافع خو هغې به هم نه کوله یا به اوس هم چا نه کوله او علما کرامو به نه کوله نو دا خبره بالکل او دویمه دا چې د صحابه او د دور نه راواخله د دور پورې یعنې رسول الله مبارک په هر کله چې جنګ له تلو حضرت حسن بن ثابت په هغه مدحه کوله هغه شعرونه بیا لیکل ورته هغه نه بعد چې کوم و مطلب د کفارو چې کم شعرونه به ویل نو دې جواب ورته حسن بن ثابت دې جواب به حسن بن ثابت رضی الله عنه کو بل نبی علیه السلام حسن بن ثابت رضی الله عنه ته خپل منبر هم پرېښی دی د شعر دپاره دغه شانتې کله چې کعب بن زهیر رضی الله عنه هغه اشعار وویل رسول الله مبارک مدحه یې وکړه او کوم د مهاجرینو ملګرو د هغې مدحه یې وکړه رسول الله مبارک هغې د خپل د اوږې صادر هم ورکړو دا ډېر قیمتي صادر و او دغه قصیده اوس مشهوره تقریبا په بانت سواد قصیده ده قصیده بانت سواد اصل نوم د دې قصیده برده ده کومه چې دا موږ دویمه وایو مولای صلی وسلم دائما ابدا نو دغې له خو رسول الله مبارک په خوب کې صادر ورکړی او دا کعب بن زهیر رضی الله عنه دله رسول الله مبارک په خپلو لاسو مبارکو داسې صادر ورکړی او د ټولو صحابه کرامو په مجلس کې نو دا هم یو اعزاز دی چې رسول الله مبارک هغې له ورکړی دی نو د شاعرۍ د شعر و شاعرۍ د اسلام سره هیڅ منافي نشته او اسلام د دې بالکل اجازت ورکړی دی خو یو ښه درس پکې پکار د ملګرو ته چې په شعر دې داسې ولیکي چې په هغې کې یو درس داسې نه چې کوم فضولیات کوم قرآن کې چې د کوم شاعرۍ بد راغلی دي چې شاعران بعضې هغه د غاون تابعداري کوي د شیطان نو واقعي شته په دې اوسنۍ زمانه کې هم نو هغه شاعرۍ نه د ملګري ډډه وکړي او نور شاعري ډېر ښه څیز دی چې څوک کولی شي په کار ده چې وکړي کتونکو د حمزه بابا په حوالې سره ما یو مشر نه دا خبره اورېدلې وه چې بابا ته چا ویل چې ته ښه غزل چاته وایې نو بابا په هغه وخت چې ورته ویل و چې ښه غزل زه هغه چاته وایم چې د خپل کور دنغاري په غاړه د خپلې بچۍ د مخې د خپلې لور د مخې د خپلې خور د مخې تېرولی سم اظهار ورور ډېره مننه الله مو خوشحاله راه کتونکي به د تاسو د کلام په هیله باندې له موږ کتونکو سره خپل کلام چې شریک کو ډېره مننه یو غزل به در سره شریک کړم چې ارشاد څه په خوند او په قرار خوږې خبرې کوي څه په خوند او په قرار خوږې خبرې کوي چې ښکلي ټول او کمیار خوږې خبرې کوي ډېره مننه په احترام ورته یار غوږ ایښودی ګوره کنه په احترام ورته یار غوږ ایښودی ګوره کنه او په احترام ورته ریبار خوږې خبرې کوي یار د وصال په خوشحالۍ دی په ځان نه پوهېږي یار د وصال په خوشحالۍ دی په ځان نه پوهېږي د وصال په خوشحالۍ دی په ځان نه پوهېږي او خواږه رانولي لګاتار خوږې خبرې کوي مننه دغه جایز موسیقي زړه مې ورته رقص کوي دغه جایز موسیقي زړه مې ورته رقص کوي لکه رباب لکه ستار خوږې خبرې کوي ډېر زبردست ډېر مننه ستاسو د چم هر څه خواږه دي چې خواږه دي پکې ستاسو د چم هر څه خواږه دي چې خواږه دي پکې ستاسو د چم خو هره لار خوږې خبرې کوي واه دا ډېر دا بیا ډېره مننه ستاسو د چم هر څه خواږه دي چې خواږه دي پکې او ستاسو د چم خو هره لار خوږې خبرې کوي او شوخي مو آپ
خو په ما ښې ډېرې خوږې ولګي. شوخي معاف شوخي معاف خو خو په ما ښې ډېرې خوږې ولګي. څوک چې د زلفو د رخسار خوږې خبرې کوي او ته څه ویل غواړې نو ولې زه به نه پوهېږم. ته څه ویل غواړې نو ولې زه به نه پوهېږم. ستا خو د مړو سترګو خمار خوږې خبرې کوي. او مننه مخته ده جي چې دغه شعرونه د هلال دي د جانان په ژبه. دغه شعرونه د هلال دي د جانان په ژبه. او که څوک د عشق په رنځ بیمار خوږې خبرې کوي. ډېر بل یو غزل و چې نغمې به یې له خولې وتې شکرې معطرې. نغمې به یې له خولې وتې شکرې معطرې. څه ښکلی و څه ښکلې خبرې معطرې. او جانانه ستا د یو نظر کتونه به قربان کړم. جانانه ستا د یو نظر کتونه به قربان کړم. او یا د غټو سترګو بختورې معطرې. ډېره مننه. دا خوب به مې رښتیا شي او وران وطن به مې آباد شي. دا خوب به مې رښتیا شي وران وطن به مې آباد شي. او بیا دلته به مارغان وایي سندرې معطرې. او خزان خزان ماحول دی د بارودو دندوکار دی. خزان ماحول دی د بارودو دندوکار دی. او سپرلي راخورې دې کړه وزرې معطرې. او شعر دی چې د غیر د تسلط د بدبویۍ اثر دی نه وي. د غیر د تسلط د بدبویۍ اثر دی نه وي. او شته دلته د ملا عمر لښکرې معطرې. ډېره مننه. او ګلاب لفظونه مې په لپو کې راټول کړل. لفظونه مې په لپو کې راټول کړل. او مصرې مې کړې هلاله معطرې. ډېر زبردست. ډېره مننه. د هوس د تند ډکه څه بېکاره فلسفه ده. دلته مینه هم ګناه ده ګنهګاره فلسفه ده. نه لوی مذهب اسلام دی درس ټول انسانیت دی. سجده نوم د پاکې مینې تر دیدار فلسفه ده. او فلسفه بلا وړیا ده دلته هر څوک فلسفي دی. بې معنی غزلې وایه نو اظهار فلسفه ده. کتونکو دا او ګران ورور محترم مولوي اظهار الله هلال صاحب له موږ تاسو سره یې خوږې خبرې او خواږه غزلې خواږه شعرونه شریک کړل. هیله لره چې تاسو د خوښۍ وړ به ګرځېدلي وي. په دې وخت د موږ د مرکې ټیم سر ته رسي. د تاسو ورور د تاسو کوربه نصیر تراب له تاسو غواړي اجازت د خدای پامان.